السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو ملګرو خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ ملګرو نن مې تاسو ته درښیم څنګه کولی موږ په اډموب کې کار وکړو ما تاسو ته ډېرې ویډیوګانې د اډموب په اړه باندې وړاندې کړي چې اډموب داسې ده اډموب داسې ده خو نن به تاسو ته د کار کولو طریقه هم تاسو ته ټولو ملګرو ته درښیم انشاءالله او بله خبره دا ده ملګرو چې تاسو ته به نن زه مکمل طریقې درښیم ما مخکې په واتساپ باندې ویډیوګانې اپلوډ کړې وې په یوټیوب باندې به مې نه اپلوډولې ځکه چې په ما یې څه په واتساپ باندې خلک په اسانۍ سره کتلی شي خو له دې وروسته زه په یوټیوب باندې اپلوډوم په دې خاطر باندې چې هغو ته هم ورسېږي ټلګرام کې هم لینک په ورکړم په دې کې هم لینک په ورکړم نو زه اوس په هغو باندې ویډیوګانې اپلوډوم په یوټیوب باندې دواړه په ټلګرام او په واتساپ دواړو کې که ما تاسو د کمنټ کولو دېرش لارې درښولې دي ګورئ ملګرو تاسو به دلته راسئ که چاته معلوم نه وي نو دلته وبخښئ ملګرو تاسو به لومړی د موږ چینل سره سبسکرایب کړئ دغه سور اپشن وایي ملګرو تاسو څخه ډېره هیله کول کېږي تر اوسه پورې 14 سبسکرایب دي او موږ 12 ویډیوګانې اپلوډ کړي دي زیاتې ویډیوګانې مو هم اپلوډ کړي تاسو ټولې ویډیوګانې وګټلې تاسو ته ګټو ویډیوګانې دي او فایده ورڅخه واخلئ ملګرو او لایک یې هم کړئ ملګرو تر هر څه مخکې تاسو د موږ چینل سبسکرایب کړئ د سور اپشن وایي دغه بعد څخه دغه د ګنټۍ دا نښان هم وایي تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته ډېر زیات ورسېږي ملګرو تاسو ته به زه د کمنټ کولو لایک کولو ډېر څه طریقه درښیم کله یو ویډیو داسې راوسته ملګرو دلته کته راسي دلته کمنټ کولی شئ ملګرو په دغه طریقه کمنټ کولی شئ او بعد له کمنټ څخه ملګرو تاسې دا لایک یې هم کړئ او ملګرو موږ ویډیو شیر کړئ که مو ډېره خوښ شوه تر ټولو هر چا ته ورسېږي ملګرو نو تاسې ته زه د کمنټ کولو وبخښئ ملګرو د اډموب کار کولو طریقه زه درښیم ملګرو که څه هم ویډیو اوږده شي خو تاسې صبر وکړئ ملګرو چې پې پوه شئ ملګرو ما په واتساپ کې په ګروپ کې تاسې پوهېږئ ما په واتساپ ګروپ کې ګډوډه ده پرون چا نومونه ور چینج کړي ول عکسونه یې خراب پې لګولي ول هغه په دې خاطر پې لګولي ما په یو نفر باندې تور پورې کړی و چې تا مثال دا تا دغه نفر باندې ما په تور پورې کړی چې تا اډمین کړی مې و بیا ما تور پې لګولی چې تا دا تا کړي خو دغه زه بالکل غلط وم باید چا داسې تور ونه ولګوي دا یو داسې کس نه ده چې په چا سره داسې بد کار وکړي دا کار چې کړی و ما د ګروپ انفو زه تاسې ته درښیم تاسې کله هم ګروپ جوړوئ نو دغه ځای ور داسې ور چینج کوئ چې بیا څوک ګوتې نه پکې ووایي ملګرو دلته چې تاسې کله راشئ دلته ورته وګورئ ملګرو نو تاسې ته طریقه درښیم دلته چې کله راشئ ګوره ملګرو دغه ځای کې ګوره ګروپ سیټینګ چې کله ته ووایې په دې ځای کې ګوره ایډیټ ګروپ انفو دغه باید خالي اونلی اډمین کې ما ګوره مخکې دغه آل پرنټ و دغه وینې د سر ول دا اولو نو هر ملګري کولی شوی چې ګروپ کې ګوتې ووایي حقي صاحب په بل شي کې نو دغسې دا اونلی اډمین کوئ نو ملګرو راځئ پرې موضوع ته دا خبرې وپرېږدو ملګرو دلته به تاسې به لومړی پلې سټور ته راشئ وبخښئ او لومړی به تاسې پلې سټور ته راشئ پلې سټور ته چې تاسې کله راغی تاسې به په سرچ کې ولیکئ وي پی این ګوره ملګرو زیاتره وي پی این په پلې سټور باندې موجود دي ملګرو ګوره مثلا زه دا سوپر وي پی این خلاصوم سوپر وي پی این پرې کلیانټ وي پی این ده دا ملګرو ګوره 50 میلیونه خلکو ډاونلوډ کړی ده ملګرو تاسې به داسې وي پی این ګورئ چې بیخي کم ډاونلوډینګ دي خو دا ډېر زیات وي پی اینونه تاسې هر یو شمېر چې تاسې کولی شئ چې وکاروئ خو ما اوس دا د ټربو وي پی این ما انسټال کړی ده ګوره وي پی این فري د بیسټ وي پی این ده پی سي فون وي پی این ده سیکورټ وي پی این ده ډېر زیات وي پی این دي ملګرو فري وي پی این ده سوپر وي پی این ده شیلډ وي پی این ده نو تاسې به یو وي پی این انسټال کړئ ګوره موږ وي پی این د څه لپاره انسټال وکړو زه خو اوس په افغانستان کې یم که زه کلیکان یو ملګري ته وکړم نو هغه ته ډېرې کمې پیسې ورځي نو موږ به داسې کار کوو چې داسې به ځان ورته انتخابوو چې موږ لا د امریکا وي پی این انسټال کړو لا داسې به موږ دلته ښکاره چې لا د امریکا لا د کاناډا د بل ملک د غټو پاورفوله ملکو به ځان ته انتخابوو په دغه وي پی این کې نو ملګرو تاسې به په دغه کې ډېر احتیاط کوئ ملګرو ګوره ما تاسې د اډمو په اړه مخکې هم خبرې کړې دي چې اډمو ګوره پیسې به دې خاطر ورکوي مثلا درته څوک ووایي چې ته دا ایم موټر راخرڅ کړه که تا خرڅ کوم په دومره ورځو کې که نه خرڅوم خو ته یې خامخا راته وګرځوه که تا مثلا او تا هغه موټر نه کړو خرڅ تا ته همدغه عمر پورې درېږي که دې خرڅ کوم اډمو باندې دغه شی دی دا اعلانونه تر نورو ملګرو ورسوه اعلانات درکوي نو موږ به تا ته پیسې مثال پیسې درکوو ملګرو تاسې ته به یو اپلیکیشن موږ جوړوو هغه اپلیکیشن به مثلا دا رقم اپلیکیشن به ته جوړوو دا موږ جوړ کړی دا اپلیکیشن بیا به 10 نفره کې لګوو ډېر یو بینر او انسټیشنل ډېر استعمال تاسې چې غوښتي دي هغه به زه تاسې ته په دغه هغو کې لګوم په دغه اپلیکیشن کې تاسې به یو بل ته کلیکان خپل ځان ته به کلیکان نه کوئ ګوره ما تاسې ته مخکې بیان کړی او 2 اکاونټونه به نه جوړوئ که نه تاسې دواړه اکاونټونه به ډیسیبل شي نو موږ راځئ ملګرو څنګه اوس موږ دا استعمال کړو ملګرو تاسې به تر هر څه تر مخکې تاسې سیټینګ ته راشئ سیټینګ ته ملګرو تاسې کله راغلي دلته به اپلیکیشنز ته راشئ
اپلیکیشن سره اپلیکیشن منیجر ته ګورم ملګرو په ګلیکسټي ګلیکس 2 ګلیکس 3 دغه موبایل کې ډېر بل وړي خو تاسو به اصلي دی چې ته راشئ ملګرو په دغه کې لوکیشن هم راځي په دغه موبایل کې موبایل کې هم لوکیشن نشته لوکیشن به هم وربندوي مثال دغه اپشن زه به تاسو ته درښیم دغه لوکیشن به هیڅ کله هم تاسو نه خلاصوي دا خلاصوي دا د ساوند راځي خو ته دا به خلاص نه پرېږدي دا به معلومات ورکوي دا د افغانستان دی دا دغه نو ملګرو تاسو ته زه اوس درښیم لومړی به تاسو دلته راشئ کوم اپلیکیشن چې تاسو کاروئ هغه اپلیکیشن به تاسو د خمانه د خماوس انسټال کړو تاسو به لومړی تاسو موبایل کې کوم براوزر هغه به خامخا کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوي لما سره اوس دلته دغه کروم براوزر د کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوم نو ملګرو دلته به تاسو په زیاتره موبایل کې دلته ما ته کلیر کیچ او منی سټوریج راغلی دلته کلیر کیچ او کلیر ډیټا راغلی په ډیرو موبایلو کې خو هغه کلیر ډیټا به وي ګور دلته زه اوس کلیر کیچ کلیر مې ورکیچ کو دغه منی سټوریج دا به دې خاطر باندې کوو چې دوی ته پته نه ولګېږي دا مثال د افغانستان د سړی دی بل چې ګوګل کې خو ګوره معلومیږي لومړی به دا وکوئ بیا به تاسو دلته راشئ مثلا تاسو موږ کوم اپلیکیشن تاسو درکړی تاسو په دې اپلیکیشن چې موږ ته کلیک دغه اپلیکیشن تاسو اپلیکیشن نو په هغه اپلیکیشن به هم کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوي خو ما اوس ګورم ملګرو نوی انسټال کړی د کلیر کیچ او کلیر ډیټا ته اړتیا نشته د دې څخه وروسته باید تاسو دا وی پی ان چې کوم د اوس مثلا د ټربو وی پی ان دا ما اوس انسټال کړو دا به هم کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوي خو دا بیا هم زه تاسو لپاره کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوم کلیر ډیټا ملګرو دا به تاسو کلیر کیچ او کلیر ډیټا کوي له هغه بعد به تاسو دلته راشئ ملګرو ګوره دا ځای خامخا باید په یاد دا ډېر زیات مهم سیټینګ ده دلته به تاسو ته مثلا ګوګل دلته په ټولو موبایلو کې لیکلی ګوګل دلته ګوګل لیکلی هغه ایډورټایزینګ اډي به وربدلوي خو د ما په موبایل کې نه ده لیکلی ملګرو خامخا دلته لیکلی د ما په موبایل کې دلته د زه اوس تاسو ته درښیم تاسو به دغه داسې کوئ ګوره تاسو په سیټینګ کې ملګرو تاسو پوه شئ تاسو په سیټینګ کې د ما ګوره په موبایل کې ده تاسو ته زه اوس درښیم د ما په موبایل کې د تاسو په سیټینګ کې دغه ګوګل به لیکلی نو ملګرو اوس دا کې راشي ویډیو هم ډېر اوږده شوله دلته به په اډس باندې کلیک وکوئ په اډس باندې کلیک دلته ګوره ریسیټ ایډورټایزینګ آی ډي ګوره د سر کې لیکلی د ریسیټ ایډورټایزینګ آی ډي ګوره ملګرو دغه یو رقم آی ډي دلته اوس هم بدلیږي بدله شو ملګرو دا آی ډي نو دا ایډورټایزینګ آی ډي بدله شي بعد له هغه څخه به تاسو راشئ مثلا وی پی ان ته به راشئ خپل وی پی ان تاسو کوم وی پی ان انسټال کړی نو هغه وی پی ان ته به راشئ ما مثلا اوس ما ټربو وی پی ان انسټال کړی دی دلته به آی اګري تاسو ته مخې خلاصوم نو تاسو انشاءالله چې نفر را ډېر شي اوس به 3 نفر له ماته ایسته دا کار مثلا راسم که موږ تاسو سره کار کول غواړو اوس ډېر کسان چې موږ به تاسو ته هره ورځ یو ویډیو اپلوډوو د اډموب د ګوګل پروډکټ د ګوګل کمپنۍ یو غړی ده ملګرو تاسو ته به هم معلومات وي دلته ګورئ ملګرو تاسو به چې کله دا اوس مثلا تاسو د کوره باندې چې کله تاسو کلیک وکړو دلته ګوره دغسې د وایف دا پر پو باندې اخیستل کېږي دا موږ اوس تر پوی باندې موږ به دا پري وایو کله موږ دا پري ووالو نو ملګرو دلته ګوره ډېر ملکونه دي سنګاپور د یونایټډ سټیټس د جرمني د یونایټډ کنګډم د نیدرلینډز د کاناډا د یونایټډ سټیټس اوس که ګوره موږ هر ملک که انتخابوو نو هغه ملک به انتخابوو ګوره مثلا زه یونایټډ سټیټ انتخابوم ملګرو دغه یونایټډ سټیټ ګوره دا اوکې وه دا وی پی ان اوس کنیکټ کېږي نو دغه د روان ده چې دا کنیکټ شي نو زیاتره ملګرو ته د اډموب اکاونټ جوړول ډېر سخته ښکاري خو ډېر سخت نه ده ملګرو دلته به یو ایډس راشي دا ایډ به لرې کوي مثلا ګوره اوس وی پی ان کنیکټ شو اوس به دلته تاسې راشئ چې کله وی پی ان کنیکټ شو نو تاسې به خپل اپلیکیشن ته راشئ کوم اپلیکیشن چې ما تاسې درکړی په هغې کې به خپل ځان ته کلیکان نه کوئ ګوره ټولو ملګرو ته به کلیکان کوئ خپل ځان ته به کلیکان نه کوئ مثلا دغه اپلیکیشن دا موږ جوړ کړی ده ګوره دلته اډمې نښې معلوم دي مثلا زه دغه ظاهر شاه ورور ته کلیکان کوم ظاهر ورور ته نو تاسې به ظاهر ورور باندې کلیک وکوئ دلته به دا خپل امپریشنان راوړي بینران ملګرو تاسو ګورئ دلته اعلانات ښکاره کوي ملګرو وینئ اعلانات دلته ښکاره کوي هغه اعلانات چې کله تاسو ترلاسه واړئ ګوره امپریشن هم څلور دي بینران هم څلور دي دلته به داسې اعلانات ګوره ګوګل موږ ته راکړل هغه په هغه اعلاناتو چې کله موږ کلیک وکړو نو موږ ته به هغه نه پرته پیسې ورځي موږ ته به نه راځي هغه نه پرته پیسې ورځي ګوره ملګرو زه اوس دلته دغې کس ته زه کلیکان کوم تاسې به په همدغه ترتیب خپل ملګرو ته کلیکان کوئ ما څه سیټینګ در وښو په سیټینګ کې ګوره چې کله امپریشنان 10 ته ورسېږي تاسې به کلیکان کوئ تر څو به کلیکان نه کوئ نو ملګرو زما انټرنیټ هم لږ څه ضعیفه ده لږ صبر به ورته وکړو هغه د نه امپریشنان شول
اوس تاسې د کلیکانو کولو طریقه هم درښیم. ملګرو ته اوس مثلا زه دغه ایډ زه خلاصوم. دا ایډ تاسې کله خلاصوئ تا به یو براوزر ته بوځي. که هر یو براوزر وي نو یو براوزر ته دې بیایي هلته بیا دا ته ګوري. یعنې ګوګل ایډز په سر کې راغل ګوګل ایډز دا د ګوګل له طرفه دي دا اعلانونه. ګوګل تاسې ته خپله معلوم دی چې انټرنیټ باچا ده. دا راځي ملګرو لږ صبر به وکړو. ملګرو که تاسې وینئ دغه د اعلان ښکاره سولو دا به اوس راواوړي. ملګرو دغلته اعلان ستاسې دا به خامخا تاسې 2 منټه ګورئ. ملګرو 2 منټه به دا اعلان تاسې حتما ګورئ. که تاسې دا 2 منټه نه وکړئ بیا ملګري ته پیسې کمې ورکوي او 2 منټه به دا تاسې حتما ګورئ نو ملګرو چې ده ته ډېرې پیسې ورکړي. نو ملګرو زه تاسې ته د دې طریقه هم درښیم او ما ته به پین کوډ هم ډېر زر راورځي. دغه ویډیو هم درته جوړوم. په نوبت سره تر 10 پورې ویډیوګانې رسېږي چې زه درته جوړې کړم. خو چې نفر کار وغواړي موږ کار سره کوو بیا موږ هغو ته ویډیوګانې تاسې مه وارخطا کېږئ چې دا سخته ده. ډېره هوسا طریقه ده ډېره اسانه طریقه ده دایډموب. دې ته به 2 منټه ګورو. اوس دغه د 1 منټ ووتو تقریبا 440 منټه سي بیا به موږ ته یې وځو چې کله 2 منټه پوره به 2 منټه ګورئ چې ملګري ته پیسې ورشي. په دې کې اخلاص ډېر ضروري ده ملګرو. نو دلته ګورو دلته راځي تاسې دلته ګورئ ملګرو او بل دلته دا لیکه چې روانه دا لیکه چې پره سوې نه وي نو ملګرو تاسې به هېڅ نه پرېږدئ. دا لیکه چې کله پره شي تاسې به بیا ترې وځئ. که ملټونه 3 ووځي خو دا لیکه چې نه وي پره سوي تاسې به نه ترې وځئ. دا به 2 منټه حتما ګورئ. خو ملګرو زه تاسې ته ویډیو جوړوم بیا ویډیو اوږدېږي زه به ترې وځم ملګرو. تاسې ته یې درښیم طریقه. مثلا زه ترې وځم بخښئ ملګرو دلته اعلانات بیرته له څرمي سوي دي ملګرو. داسې کله تاسې ترې وځئ اعلانات بیرته نه له څرمي کېږي بیرته به همغومره اعلانات دي خو دغه بیرته له اول نه سوي دي. څه مشکل ده خو دغه بیرته څومره اعلانات چې کتل سوي ترې هغه نور هم زیات سوي خو دلته بیرته له څرمي شروع سوي دي. ګورو دغه د بیا هم اعلانات راواویشتل. زه به لږ زر که هغه وکړم چې ویډیو اوږده نه شي تاسې مصرف نه شي رای. نو اوس مثلا وبخښئ ملګرو ما بیرته هغه اعلان وکړو. هغه اعلان به تاسې نه خوښوئ ملګرو بیا به ترې وځئ هم نه. خو دغه ویډیو ده تاسې ته زه په دې طریقه کې دا نشم کولی ملګرو. تاسې به بیرته له هغه اعلان ته نه ورځئ کوم اعلان مو چې کتلی بل اعلان به تاسې خلاصوئ. هغه اعلان به تاسې په هېڅ صورت کې هم نه خلاصوئ. که مو خلاص کړو بیا تاوان هغه ملګري ته رسېږي. تاسې به بل اعلان خلاصوئ. ګوره نوی اعلان ګوره دا نوی اعلان ده زه اوس دغه خلاصوم. دا نوی اعلان به تاسې خلاصوئ ملګرو. ملګرو که کله تاسې دغسې هغه پرې پېښ شول دلته داسې سرچ ته راسئ دا سرچ نشان چې کس کله ووایي دا بیرته ګو کوي نو بیرته بیا سم راځي. یو نیم اعلان داسې نه راځي. ملګرو تاسې ګورئ دا وینئ بل اعلان راغی. هغه چې تاسې کله یو نیم اعلان د انټرنیټ ضعیفوالي له وجې هغسې شي. نو ملګرو دا ګورئ تاسو دا اعلان چې کله تاسې دا ټولې 3 سره اعلانونه به تاسې 2 منټه ګورئ. کله مو 3 کلیکان په ورځ کې به یو ملګري ته تر 3 کلیکانو زیات کلیکان نه کوئ. یو هغه ملګري چې 2 موبایلان لري د هغو لپاره یو غټ زیری د هغه داسې په یو موبایل کې د اکاونټ جوړ کړي بل موبایل څخه د کلیکان ورته کوي نو بیا ډېر په اسانۍ سره دا پیسې ګټلی شي. په اسانۍ سره بیا هم 2-3 ملګري وي چې مثلا یایي موږ کلیکان کوو هغو ته هم زه اپلیکیشن جوړولی شم یونه پرته هم ځان ته اپلیکیشن جوړولی شم هر څونه پرته زه اپلیکیشن جوړولی شم. موږ به انشاءالله اپلیکیشن ورته تیاروو خو تر دې تر مخه چې اپلیکیشن ورته تیار کړو دی باید اخلاص ولري او د اکاونټ جوړ کړي موږ ته بینر انسټیشن آی ډي راولیږي او کار شروع کړي. ملګرو ډېر ویډیوګانې زه به تاسو ته یو ویډیو په نوبت سره وایم ملګرو. نو ډېرې زیاتې ویډیوګانې د دې راځي زیاتې ویډیوګانې د اکاونټ د څه شي مثال اډسنس پین کوډ راتللو ویډیو ته جوړوم. ډېرې زیاتې ویډیوګانې ډېر معلومات لا پاتې دي هغه ټول تاسې ترلاسه کړئ. نور ویډیوګانو ته بیا اړتیا هم نه لرئ. نو دغه 2 منټه پوره شول ملګرو. زه اوس غواړم چې یو بل ایډ ملګرو تاسې ګورئ دلته نور اعلانات راغلي هغه امپریشنان 40 یو څلوېښتو ته رسېدلي نو مثلا زه په دې یو اعلان باندې کلیک کوم. نو تاسې به باید
لږ صبر وته وکړئ چې اعلانان 100 ته ورسېږي او غټ ایډ په سکرین باندې پوره انډسټریشل ایډ راشي هغه پیسې لږ زیاتې ورکوي ملګرو ته ریډیو پرې فرق ده په یو نیم ایډ باندې ډېرې کمې پیسې ورکوي په یو نیم ایډ باندې بیا ډېرې زیاتې پیسې ورکوي او د پاورفوله ملکو چې زیاتې پیسې ورکوي مثلا یونایټډ سټیټ کې کاناډا څخه د بل څخه زه چې اکاونټ جوړه مثال اپلیکیشن ورته جوړوم ټول نفر به هر یو نفر ته به ګوښه ملک ورکوم چې مثلا ته به له دې ملک څخه کلیک کوي یا ته به له دې ملک څخه کلیک کوي نو دا د دلته ایډ راوړي ملګرو تاسې ګورئ دغه د بل اعلان هم راوړي دا اعلان ما وهم کاتو ډېر خو د لیک لا نه ده پره سوی ملګرو ما خپله وهم کاتو ډېر یو نیم اعلان دغسې لیکه نه پره کېږي ملګرو نو تاسې به دلته ګوره دا لیکه نه ده دا شنه لیکه ګوره تاسې دا به حتما تاسې کوئ یو اعلان چې کله تاسې ورننوځئ بیا به دومره هغه اعلان نه کوئ یا کوم اعلان چې تاسې وګورئ مثلا یو دا اعلان ما کې راوځي بیرته چټي تیز ووتم نو بیا هم ملګري ته تاوان رسیږي او د ګوګل شرایط ګوره تاسې ته معلوم دي چې سخته شرایط لري دغه چې کله پوره ورسېږي نو بیا به تاسې ترې وځئ ملګرو دغه د پوره ورسېدو اوس داسې ترې وځم هم هېڅ مشکل نه لري نو دلته وساتي زه ترې وځم ملګرو دا طریقه وله تاسې به درې کلیکان په دغه طریقه باندې ورته کوئ ملګرو او ما چې کومه طریقه در وښوه سیسټینګ به پاکوئ هر شی به پاکوئ نو په هغه طریقه باندې تاسې زیاتې طریقې نورې در ښیم څنګه کولی شو چې ډالر زیات وګټو څنګه کولی شو ډېرې زیاتې طریقې ملګرو تاسې در ښیم نو د دې لپاره باید ملګرو تاسې ملګرو د نورو ویډیوګانو په تمه تاسې اوسئ ملګرو موږ به تاسې پین کوډ راکړلو د ډېرو ډالرو ګټلو بیخي زیاتې ویډیوګانې زه تاسې ته اپلوډوم تاسې هغه ټولې وګورئ تاسې ته به هېڅ مشکل هم نه پیدا کېږي نو دا نننۍ ویډیو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو چې بیا هم زه ستاسې درنه چوپړ ته حاضرېږم د خدای په امان